د ملي لوبډلې مشر راشد خان تازه او په زړه پورې مرکه د ویسټ انډیز خلاف د لوبې کولو دعوا دا چې نوموړی څه وایي ویډیو تر اخره وګورئ. خوږو نازنینو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د افغان لوبډلې مشر راشد خان په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دی چې موږ د نړۍ غوره سپینران لرو چې د نړۍ په سترو تجارتي لیګونو کې لوبیږي او همداراز په درجه بندۍ کې هم غوره مقامونه لري. راشد خان چې اوس مهال په هند کې دی د سنرۍ زرز حیدرآباد لوبډلې ورسره یوه مرکه کړي او په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. نوموړي په دغه مرکه کې ویلي دي چې د لوبډل مشر په حیث د هغه لوبه نه ده بدله شوې، خو یوازې دومره شوي دي چې یو څه مسؤلیتونه یې زیات شوي دي. هغه وایي مخکې به یې ټول پام یوازې خپلې لوبې ته و، خو اوس نه یوازې دا چې خپلې لوبې ته پوره پاملرنه کوي بلکې ټوله لوبډله هم تنظیموي او هڅه یې دا وي چې ټول لوبغاړي په ځان راغونډ او مخکې لاړ شي. هغه وایي چې په اسیایي هیوادونو کې پیچونه د سپینرانو لپاره ډیر ګټور دي او د هند په پیچونو بیا دوی ته د ګټې چانسونه ډیر وي او دا ځل به هم هڅه کوي چې په لکنو کې له خپلې دغه وړتیا ګټه پورته کړي. هغه وایي چې ټول پام مې دې ته وي چې ښه لوبه ترسره کړم، له خپلې توپوهنې او کرکټ نه خوند واخلم. نوموړی زیاتوي چې خپله لوبه په پوره انرژۍ سره ترسره کوم. د یادولو دا چې افغانستان له ویسټ انډیز سره د هند د لکنو ښار په ایکانا لوبغالي کې د 3 ورځنیو او 3 شل ورځو لوبو لوبلړۍ ترسره کړي چې په یو ورځنیو لوبو کې ویسټ انډیز په 3-0 سره بریا خپله کړه او د شل ورځو لوبو په لوبډلۍ کې افغانستان په 2-1 سره بریا خپله کړه. همداراز افغانستان او ویسټ انډیز یوازینۍ ټیسټ سیالۍ هم ترسره کوي چې دغه سیالۍ به سبا د نومبر په 20 نیټه پیل شي او د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې به دوام ومومي. قدرمنو ملګرو دا او د افغان ملي لوبډلې مشر راشد خان تازه مرکه. تاسې د ویسټ انډیز خلاف د لوبې د ګټلو په اړه څه نظر لرئ چې افغان لوبډله او لوبغاړي باید څه وکړي؟ ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ